غلا روا ده سلا روا ده خو چې په اسلام کې کوم ناروا دي طریقت کې ناروا دي په اسلام کې روا دي طریقت کې روا دي طریقت څه وایي شي نه ده طریقت معنا په آسان او مخفف باندې په شریعت طریقت ده خارج د شریعت طریقت او شریعت سره لازم موجود دي څه شي دي نه دوه دي دواړه په واقع کې یو دي یو شریعت ده نو دا خبره نشته نه لیوندوب شته الله تعالی وي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. منو كائنات کې دلایل دعوت دي بشار خلق دي پر بشار خلق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. چې الله په ولاړ دي یا په ناک دي یا په پروت دي الله یې دا بشار دي او دې چې باندې کوي. نو لیوندوب دا خبره ما کوي. زه چې څوایم کوم مرګري چې شور کې کای لاس ته پورې چې چا پلاسنا یا یو وخت چې په وګا باندې د لاس کې مخکې په سړی بوجه باندې لاس کېږدي یا کای لاس زه چې څه وایم څه تاسې ته وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت فرضينا بالله تعالى جل جلاله ربا وبالإسلام دينا وبحضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا إله العالمين ويا حضرت خير الناصرين ادروزی کی پیدا شده در خلقت انسان تا الان از گناه صغیره و کبیره حق الله و حق العباد و حقوق الوالدین و الشرک خفی و الشرک جلی آنچه از من صادر شده است دانسته و نادانسته توبه کرده و پشیمان شده و به درگاه توبه از آمده كما قلت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. در طريقة عالية حضرات عالي درجات نقشبندية أحقارية مجددية معصومية قيومية عمرية داخل طريقة إشانة ومولد إشانة شدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم وأيعته على طريقة صديق أكبر رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك. بدې طریقه کې درې شیان ضرور دي. اول چې څوک سړي واسطه چې خپل ځان په شریعت برابري ځکه الله تعالی پیدا کړی د شریعت لپاره یې کارونه وکړو د بدن نه ځان ساتو. دوم چې کوم ذکر چاته وکول شي چې څومره ډیر کې دا انسان الله ته د عمر ډیر وړي کېږي او الله تعالی په دغه انسان د عمر ډیر زیات رحم کوي. رب کریم وایي فاذکروني اذکرکم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم. نو چې څومره څوک الله تعالی ډیر یادوي دومره الله تعالی د انسان ډیر یادوي او د الله تعالی یادونه رحمت ته چې په دغه انسان باندې رحمتونه ډیر کوي ګناهونه یې معاف کوي د جنت لایق ګرځي. دریم به د خپل شیخ سره اخلاص محبت وي او د
دا محبت په واقع کې وایي د الله تعالی سره محبت ده. اصل محبت ځای الله ده، ځکه د موږ خالق دا، مالک دا، رازق دا، هر څه د ده د طرف نه دي. خو نبي علیه السلام ته ولې محبت کو؟ د ایمان جز ده که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله وایي چې د ما سره محبت تر ځان، تر مور پلار، تر اولاد، تر هر چا نه زیات شوی دی، هغه سړی کامل مؤمن نشي جوړېدی. وایي ځکه چې دا د الله تعالی نائب ده په ځمکه کې. مظهر د صفاتو د خدای پاک دا په وجه اتمه سره دوم په دې سره محبت وي. دریم د هغه نه باندې مشایخو سره محبت په دغه نسبت چې دا بیا وارث دی پیغمبر علیه السلام. اصل د ذات محبت د الله ده، د هغه په طبع کې د انبیاو ده، د هغه په طبع کې بیا د اولیاو د علماو ده. نو دا چې څومره محبت زیاتېږي د الله د رضا لپاره زیاتېږي. نو من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چې د الله د رضا لپاره د چا سره محبت کوي ذریعه د کمال د ایمان ګرځي. دا درې شرطونه چې په چا کې څومره کم موجود دي خدای پاک د هغه انسان کارونه ښه جوړوي. تاسو چې ذکر کوئ خوله به پټه نیسئ، ډېر اسان ده. شونډې په شونډو کې د غاښونه په غاښو باندې ژبه د تالو سره لګوئ، شونډې ژبه ستونی مه کوروئ. درې ګوتې د چک لاندې زړه ده، دا زړه کې پورته طرف ته الله الله ویل. په ناستې ولاړې پروتې اوداس بې اوداس په هر حال کې ویلی شي، هېڅ وخت کې منع نه لري. خو چې په ناستې سړی وایي سترګې پټې کړي، د خپل تېر رنګ په یاد کې لکه ما سره مخامخ ناسته، د ده د زړه نه دماغ نه ته فیض را روان ده، بیا الله تعالی اثر ډېر کې پیدا کوي. زړه کې یو وارې الله تعالی الله ویل د خولې د 80 وارو زیات ثواب لري. نو د الله حکم دا ده چې د الله نوم یادوه. او حدیث مبارک کې راځي تر څو قیامت نه راځي چې الله الله ویونکي وي. چې کله دا ختم شو نور الله د دنیا راتلي. دغه معلومیږي چې اهل ذکر دا ذکر وایي روح د دنیا ده. چې دا ختم شو خدای دې نه ختموي موږ تاسو په ژوند کې. ځکه قیامت په بدبخت انسانانو راځي. چې الله ته ناراضه یو انسانانو راځي. نو ځکه به سړی دا سوال کوي چې موږ په وخت کې د الله قیامت نه را باندې راولي. نو دا الله هلاکونکي وایي چې ختم شي نور ځای ته خدای پاک دنیا راځي. دا بهترین ذکر ده او د مرید لپاره د خولې تر ټولو ذکرونو دغه د زړه ذکر یو په 80 درجې زیات ثواب لري. زه اوس درې وارې په زوره په خوله باندې الله وایم، تاسو ټول په زړه کې تاسو الله الله وایي، زه بیا وایم سترګې پټې خوله پټه، ساه مه بندوئ، ساه خپله د پزې نه د جاري جاري وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله 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 الله. په دغه ترتیب باندې ذکر کوئ پرې بیا ایمان اوس هم که څوک وخت لري چې 15 منټه په یو ځای کې کېږي ذکر وکړي چې اول سړی بیعت وکړي ذکر کوشش دې وکړي چې دا زړه جاري شي. ناوخته د موږ ته روانې